الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدي مبارك كتاب مشكات المصابيح بدي کی زمونږ د درسونو دا مبارکه کړی روانه وه او د جمعې د منځه مسایل پکې موږ شروع کړي، د طهارت مسلې او بیا د منځه مسایل، او د منځه په مسایلو کې اکثر مسایل بیان شوي دي. بیا د منځه په مسایلو کې موږ د جمعې د منځه مسایل بیانول، او د جمعې د منځه په مسایلو کې شپږم نشست دی. اکثر مسایل بیان شوي دي. په تیر شوي درس کې موږ یو باب شروع کړی و، باب الخطبة والصلاة، د جمعې د خطبې مسایل او د منځه مسایل. نو دغه باب کې موږ ډېر حدیثونه ویلي او لږ پاتې دي. دا حدیثونه به پوره کوو انشاءالله، او دې سره به د جمعې د منځه مسایل پوره شي. او بیا په هغې پسې باب دی باب صلاة الخوف، د یېرې په وخت کې مونځ د هغې څه طریقه ده. نو که وخت و بیا به بعض مسلې د صلاة الخوف بیانو، د یېرې مونځ. د جمعې د منځه باره کې چې کوم حدیثونه بیانېدو، په هغې کې اخرنی حدیث دا بیان شوی د جابر رضی الله عنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه د خطبې په دوران کې: اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب، تاسو کې چې یو سړی راشي د جمعې منزل او امام خطبه کوي، فليركع ركعتين، نو دوه رکعته دې وکړي، وليتجوز فيهما، او د دوه رکعته دې مختصر وکړي. په دې باندې درس ختم شوی. نو موږ چې دلته دا مسله ثابته شوه چې د خطبې په دوران کې هم تحیت المسجد به کوې، دا د جومات حق دی. بعضو خلکو دا عادت دی چې د حدیثونو یو بل په جنګ ورولي. لکه تا ته به دا وایي ګوره نن وایي پیغمبر وایي چې د جمعې خطبې ته غوږ کېږده، او ملګري ته به دا هم نه وایي چې غلی شه. نو څنګه پکې ته به یې دوه رکعته کې؟ نو جواب د هغې دا دی، وایي کوم پیغمبر چې ویلي دي چې جمعې خطبې ته غوږ کېږده، هم اقا پیغمبر دا خبره کړې ده چې دا دوه رکعته به پکې کې. اوس خبره ختمه شوه. یعنې یو سړی د الله نه او د الله د پیغمبر نه مخکې کېږي نه. څنګه اولي کې د څنګه اولي ځان سره به جیب کې. کم پیغمبر چې دا ویلي چې د جمعې خطبه اورېدل لازم دي چې کله وله راشي، هم اقا پیغمبر دا ویلي دي چې دوه رکعته به کې کله چې ته راشي، اگر که امام خطبه کې. بس خبره ختمه شوه. زما استا به کې څه کاري چې ګوتې به کې وو؟ موږ خو به دومره خبره منو او دومره به یو خبره باندې عمل کوو څومره چې راته الله ویلي، الله پیغمبر ویلي. اوس د الله پیغمبر چې کومه خبره کړې ده موږ په هغې عمل کوو. لکه بس څه کوي چې کله ورته ووایي په امام پسې به شاته سوره فاتحه وایي، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قول دی او د هغه فتوه ده او د هغه امر دی. نو دی به تا ته وایي نو الله خو وایي چې تلاوت ته غوږ کېږدئ. الله څه وایي؟ تلاوت ته غوږ کېږدئ. دی اوس ګوره یعنی د پیغمبر په خبرو کې د الله په خبرو کې ټکراو پیدا کوي. کوم پیغمبر باندې چې د آیت نازل شوی هغه ډېر ښه پوهېدو که ته ښه پوهېږي؟ وایي هغه ښه پوهېدو. نو چې هغه ښه پوهېدو هم حق پیغمبر ویلي دي، وایي په امام پسې به شاته سوره فاتحه وایي. خبره ختمه شوه. دا په زوره دا خبرې یو بل له راچول د قرآن او حدیث، دا د اهل بدعو کار دی. چا په زړه کې چې زنګ او بیماري هغه دا کارونه کوي. نه پیغمبر خو دا وي، نه نو خو صحیح شو، مکه پیغمبر دا خبره کړې. زما ستا کار دی خبره منل، سمعنا واطعنا، بس خبره ختمه شو. او دې کې څه اشکال دی؟ ښه واضحه حدیث دی چې کله امام خطبه کې او ته راشي نو څه به کې؟ تحیت المسجد به کې. بس خبره ختمه شو. تحیت المسجد کوه. ګوره چې امام خطبه کوي او ته رالې تحیت المسجد به کې، نو عام حالاتو کې خو به کې او کې. او ما دې مسلې ته اشاره کړې وه چې زموږ
پښتانه په دې مسله کې اکثر ناپوهه دي. رابشي جمعات ته دقه شان بکیني نیک موږی بکیني لکه پاسې یو 2 رکعات وکړي. جمعات حق دی، جمعات حق دی، یو 2 رکعاته لمونځ وکړه نو دی به رقه شان راشي په جمعات کې بکیني. د خطبې په دوران کې هم 2 رکعاته کې اگر که امام خطبه کوي او وضاحت په تیر شوي درس کې هم څه نه څه شی و. د هغې نه بعد حدیث راوړی دی وعن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من ادرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد ادرك الصلاة. چا چې د امام سره د منځه یو رکعت راګیر کو نو د مونځ راګیر کو، پور مونځ راګیر کو. متفق علیه د حدیث په صحیح بخاری سے مسلم کې دی. د حدیث خو عام دی، دغه خو د جمعې د منځه مسله نشته. دغه خو صرف دا دی چې چا د امام سره یو رکعت راګیر کو د مونځ راګیر کو. ثابتول تی څه غواړي؟ نو ثابتول تی دا غواړي وی که د امام سره دی د جمعې یو رکعت راګیر کو نو د جمعې مونځ دی راګیر کو، دا تی ثابتول غواړي. او بس پوه شه چې یو رکعت وي، مطلب دی چې د یو رکعت نه دی کم راګیر کو د جمعې مونځ دی رالاندې نه کو. اوس به د ماسپښین مونځ کې په دې روایت را روان دی انشاءالله. اگر که په دې باندې روایت ډېر دي خو دلته مؤلف یا مصنف یو راوړی دی. مسله دا شوه د جمعې منځه کې کم سے کم یو رکعت به راګیرې چې ته د مونځ راګیر کړي. یو سړی د جومات ته راغی په 2 رکعت کې شامل شو، رکوع یې راګیر کړه، د رکعت راګیر کو چې رکعت یې رالاندې کو د مونځ رالاندې کو، صحیح شو، جمعې مونځ وشو. یو سړی راغی د جمعې منزله او د جمهور العلماء قول دی او دلایل هم په دې باندې دي. یو سړی راغی د جمعې منزله او په 2 رکعت کې اخرنۍ سجدي او تشهد را لاندې کو، سم خیال ماسپښین مونځ به کوي، ماسپښین مونځ به کوي بیا ځکه چې دنه رکعت تللی دی او رکعت چې یو رکعت به کوم راګیر نه کو. کم سے کم د منځه راګیرولو دپاره څه پکارو؟ یو رکعت راګیرول پکارو او د یو رکعت هم راګیر نه کو. نو د حدیث دلته دې دپاره راوړی. الفصل الثاني کې حدیث ته عن ابن عمر رضی الله عنهما، عبد الله بن عمر وی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به 2 خطبې کولې. خطبو اکثر مسائل تیر شوي. څو خطبې به وي؟ 2 که 3؟ 2. نو زموږ په ملکونو کې څو کوي؟ 3. ایله نوم بدل کړی دی، ته څه وایي؟ تقریر. نوم بدلولو سره خو مسله نه بدلیږي. ضرورت ولې راغی دې بدعت ته د چې د خطبې نه مخکې خلک راجمع شي او دی ورته پښتو کې تقریرونه کوي او دا کوي، دې بدعت ته ضرورت په دې راغی ولې؟ او خطبه د عربۍ نه علاوه بله ژبه کې نه کېږي، نو موږ پکې راشي پښتو تقریر کوو، موږ پکې د پښتو تقریر کوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمر وی هغه به 2 خطبې کولې. په دې کې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یخطب خطبه، 2 خطبې وی دا. کان یجلس اذا کله چې به منبر ته وختو، اذا صعد المنبر نو کې بناستو، حتى يفرغ تر دې چې به فارغ شو، وراه المؤذن مطلب مؤذن چې به کله فارغ شو، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به اول راغی نو اول کار به یې څه کو؟ منبر ته وختو، په منبر به کېناست. دلته یو مسله نه سنت یې ونه کړو. سنت چی شو؟ نشتی کنه.
سنت نشتی جمعې د منځه نه مخکې سنت نشتی وی کله چې منبر ته وختو کې وناستو او مؤذن به اذان شروع کړو که سنت وی خو مخکې به سنت کړی یا به بیبیانو کم سے کم ویلی چې کور کې به سنت وکړو بیا به ووتو خو نه د کور په باره کې څه راغلي دی او نه د جومات په باره کې څه راغلي دی مؤذن د اذان نه د فارغه کېدو پورې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناسو ثم یقوم فیخطب بیا به پاسېدو خطبه به یې شروع کړه بیا به کېناستو ثم یجلس ولا یتکلم خبرې به یې نه کولې ثم یقوم فیخطب بیا به پاسېدو بیا به یې خطبه وکړه یعنې د دوو خطبو په منځ کې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم کېناستو یو دا مسله ثابته شوه یو دا چې خطبه به یې په ولاړه کوله ځکه چې ثم یجلس بیا به کېناست او د دوو خطبو په دې منځ کې دا ناسته د دې دپاره ده یو دا خطیب دمه شي او بل دا خلک هم راتازه شي دا خلک څه شي راتازه شي ها وایي دغه ټیم کې به یې خبرې نه کولې دنیوي خبرې به یې نه کولې ذکر او اذکار کولی شي دعاګانې هم غوښتی شي یو سړی مخکې موږ سره مسله تېره شوه که نه چې جمعې په ورځ کې هغه کم وخت دی چې دعا پکې قبلیږي موږ دې کې ډېر اقوال دي خو مشهور څو دي دعا کم چې امام راشي او د منځه نه د فارغه کېدو پورې او دویم مازدیګر منځه نه بعد د ماښام نور ډوبېدو پورې نو اوس کې یو سړی دغه وخت نه فایده اخلي د امام چې راشي نو د خطبې په دوران کې خو دعاګانې نشي غوښتی که نه غوښتی شي نشي چې دی پکې ځان له لاس اوچت کې ولیږي نو دا موقع شتي چې کله خطیب کیني که ځان له خطیب دعا وغوښته یا دا کمی چې اوري دی او دعا دوه ووایي هېڅ خبره نه ده په دې کې څه حرج نشتی خدای چې دنیوي خبرې به یې نه کولې د حدیث امام ابو داود راوړی سندن دا حدیث کمزوری دی خو دا مسلې د نورو حدیثونو نه ثابتې دي چې به کې بعض موږ سره تېر شوي دي او بعض را روان دي وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وکړه په منبر باندې کېناستو یا په منبر باندې به برابر شو وبدرید استقبلناه بوجوهنا نو موږ به خپل مخونه پیغمبر ته مخامخ کړو دا حدیث امام ترمذي راوړی او بیا امام ترمذي وایي دا حدیث موږ نه پیژنو مګر الا من حدیث محمد بن الفضل په دغې سره پیژنو محمد بن الفضل په حدیث سره وهو ضعیف او هغه کمزوری دی حدیثونه به تېرېدو خو د نورو حدیثونو دا مسله ثابتي صحابه کرامو به خپل مخونه چاته مخامخ کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اگر که د قبلې نه پکې مخ واوړي څنګه لکه دا ملګري چې ناست دي جمعې خطبې له ته رالې امام ته مخ که امام ته مخ که دې سره یو خو امام هم توجه به خلکو ته او د خلکو هم توجه چاته امام ته نو اوس بعض به ویني د جمعې په ورځ د جمعې خطبه به روانې دی به ځان هغه ګوټ کې ځان له شاته ناست یو کم طرف ته مخ دی کم طرف ته خپې دي اسپت ورته نشته خو بس راغلی جمعې مانځه لري نو د جمعې د مانځه یو خاصیت دا دی چې ته خطبه اورې تازه شي د ایمان دې تازه شي سبحان الله ګوره دا شریعت زموږ څومره خیال ساتي او زموږ د ایمانونو په دې یو هفته کې ولې د جمعې دا خطبه ده او د دې د مونځ دی د دې دپاره چې د ایمانونه څه شي راتازه شي یو هفته پوره تېره شوه تا نصیحت وانه اورېدو یو هفته پوره تېره شوه تا وعظ وانه اورېدو تاسې تقریر وانه اورېدو نو اوس تا ته وایي راشه وایي تقریر واوره راشه نصیحت واوره راشه یو څو خبرې د الله او د الله د پیغمبر واوره نو دې سره ته چارج شي را روان یو څو ورځې دا به ستا بیا داسې تېرې شي چې ایمان به دې برابري نو موږ به مخ کو صحابه کرام وایي موږ به خپل مخونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته برابر کړو یعنې هغه ته به م کتو او هغه ته به م توجه وه توجه د انسان یو خبرې ته هلې چې کله هغه طرف ته ګوري نو کتم په دوه قسمه بیا ګورئ کتم صحیح په دوه قسمه
یو کته د توجه، یعنی سړی عالم ته ګوري خبره یې ذهن کې کینی لګي، ایو بس صرف خولې دې سي نیولې ده، مخ یې نیولې. نو غریب خبر هم نه دی چې دی مشرق کې دی او که دی مغرب کې دی، بس دقه مخ یې دې سي نیولې دی. نو دا کته نه دي مراد. امام او خطیب ته هغه کته، یو عالم ته، استاذ ته، شیخ ته، چې هغې سره ستا توجه هغه طرف ته وي. نو دا د صحابه کرامو طریقه وه. الفصل الثالث کی حدیث تے عن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ. جابر بن سمرة وی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم په ولاړه خطبه کوله. په ولاړه ولې چې دا خلک ورته ګوري د خطیب ته او خطیب ګوري خلکو ته، هغې لپاره په ولاړه باندې خطبه ده. بل په ولاړه باندې خطبه خطیب ورسره ویښي، جذبه کی. کم دا مقررین چې په ولاړه د تقریرونه کوي دا ډېر جذباتي، اکثر د دې پنجاب د مقررین چې او مولیان دوی تقریرونه په ولاړه کوي، نو دومره جذباتي تقریرونه کوي چې سم ورته ویښي، ولاړ چې خو ویښ دی په ولاړه وده کېدی شي. او کم چې په ناسته باندې تقریر کوي نو دی کېدی شي جذبه کي او کېدی شي ځکه چې هغه هم ډډه لګولې ده ښه په ارام ناست، نو کله داسې شي چې سستي پرې زوروره شي، چې په ولاړه یې نو بیا پرې سستي نه راځي ځکه چې هلته ولاړ دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خطبه په ولاړه کوله، ثم یجلس، بیا به کېناستو، ثم یقوم، بیا به پاڅېدو، فیخطب قائما، بیا به په ولاړه خطبه کوله. سوی ګوره سموره رضی الله عنه، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګری صحابي دی. وی فمن نبأک انه کان یخطب جالسا فقد کذب، چې چا درته دا ووایي چې پیغمبر په ناسته خطبه کړې ده نو یقینا د دروغ وي. فقد والله صلیت معه اکثر من 2000 صلات، ما ګوره د پیغمبر سره 2000 نه زیات منځونه کړي دي. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. 2000 منځونه صرف د جمعې نه ګوره بیا قصه ډېره اوږدېږي، مطلب یعنې عام منځونه ما د 2000 نه زیات کړي دي. پای کې د جمعې منځونه هم راغلي دي. هغه د جمعې په منځونو کې ما پیغمبر په خپلو سترګو ویې لیدلی دی چې خطبه یې څنګه کړې ده، خطبه په ولاړه کړې ده. د هغې نه بعد حدیث دی وعن کعب بن عجره، کعب بن عجره رضی الله عنه بارک راځي، انه دخل المسجد، هغه جومات ته ورننوتو، وعبد الرحمن ابن ام الحكم يخطب قاعدا، عبد الرحمن ابن ام الحكم لیاده خطبه پناسته کوله. او دا عبد الرحمن ابن ام الحكم چې دا معاویه رضی الله عنه امیر کړی په کوفه باندې، کوفه امیرو ده. نو دی اوس لګیا دی په هغه وخت کې به د عمراو د خلفاو د مشرانو دوی به د تقریرونه هم کول، دوی به خطبې هم کولې، دوی به منځونه هم کول، ځکه چې خلک د دین سره اشنا وو، په دین باندې به اکثر خلک پوهېدو. اوس خو ټوله مسله صرف چا ته حواله ده؟ مولیانو ته حواله ده، او خبرې به پسې هم کوو. مسله ټوله حواله مولیانو ته ده، خو خبرې به پسې هم کوو. پلار یې مړ شي جنازه وله هم نشي کولی، یو سړي پلار مړ شي جنازه نشي کولی، ښځه مړ شي جنازه نشي کولی. پلار مړ شي دی به لمبې څنګه دا پته ورته نشته، رور مړ شو، زوی مړ شو، لمبه وله هم نشي. دلیل دی په دې باندې چې جهالت دی. یو دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیشنګویي ده چې قیامت ته به نږدې څه ډېر شي، جهل به ډېر شي او علم به اوچت کړی شي د علماو په ختمېدو سره. علما کمیږي او جاهلان ډېرېږي. عبدالرحمن ابن ام الحکم چې دی امیرو د کوم ځای؟ د کوفې. معاویه رضی الله عنه امیر کړی، خطبه په ناسته کوله، او کعب بن عجره رضی الله عنه ورننوت. وی انظروا الى هذا الخبيث،
چې څنګه ورنوتو دې خبیث ته ګورئ یخطب قاعدا دې په ناستې خطبې کوي. وقد قال الله والله داوي وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. دا حدیث امام مسلم راوړی. دې آیت نه استدلال وکړو. ګوره کعب بن عجرة بغیر د دې آیت نه هغه په خپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی. خو دې آیت کې ګوره دا دي کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جمعې خطبه کوله او د شام نه تجارتي قافله راله او بس خلک پاسېدو څه پسې لاړو تجارتي قافلې پسې لاړو. الله وایي وترکوک قائما او ته یې پرېښودې څه پرېښودې ولاړه. د دې ځینې کعب استدلال وکړو چې وګوره پیغمبر به په ولاړه خطبه کوله دی ناستې رګیا د خطبې کوي نو خطبه دا به په ولاړه باندې کېږي. وعن عمارة ابن رويبة رضي الله عن عمارة رضي الله عنه بارك رزي أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه. عمارة راغ خطبيله نو بشر بن مروان لا سنو چت کړیو په دې منبر باندې ادوانه لا سنو چت کړیو. نو دې عمارة چې ولیدو قبح الله هاتين اليدين الذي هلاك ادوانه لا سنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة. ده حديث امام مسلم راوړی. الله دې د دوه لاسونه سکی هلاک دي کی ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدل هغه په دې ګوته باندې اشاره کوله خطبه په دوران کې وی دې ګوته باندې اشاره وکړه مسبح تسبیح دا ګوته چې ده. اوس دې کې د علماو اختلاف دی چې دې بشر د لاسونه څنګه اوچت کړي چې د پیرادو کو. نو یو قول دا دی چې بشر تقریر کوو په تقریر کې د لاسونه داسې وهل. نو عماره پیرادو کو چې لکه بعض تاسو لیدلي بعض مقررین کړي په دقه لاسونه کته ځي بره ځي داسې او دیسې او دا په دقه ټول تقریر کې دغه چل کوي. وی دې بشر دا چل کوو. نو عماره وایي چې ګوره دا طریقه د پیغمبر خو دا طریقه نه وه خو دا قول کمزور دی. دا قول څه دی کمزور دی. صحیح خبره دا ده چې بشر ابن مروان د خطبې په دوران کې دعا غوښتنو لاسونه یې دواړه اوچت کړي وو داسې دعا یې غوښته. نو هغه پرې رد وکړو وایي پیغمبر چې به دعا غوښته د خطبې په دوران کې دا ګوته به اوچته کړې وه. یو حدیث کې ورسره واضح الفاظ راځي چې پیغمبر به دعا په ټیم کې د ګوتې ریسې اوچتولی وه. مطلب دا شي چې بشر باندې راکم رد چې کېږي نو دا دې د لاسه نه کېږي چې هغه د خطبې په دوران کې لاسونه وهل رد پرې څه کېږي دعا سره لاسونه اوچت کړي وو. نو دې حدیث نه یو څو مسلې ثابتې شوې. یوه مسله ده د خطبې په دوران کې به چې کله دعا کېږي د خطبې په دوران کې نو نه به خطیب د هغه دعا سره لاسونه اوچتوي او نه به اورېدونکي اوچتوي. دا حدیث ځان سره یاد کړئ که نه دا په صحیح مسلم کې دی. بیا راشي بعض وایي دلیل پسې دی دلیل واره دا صحیح مسلم حدیث دی. خطیب لاس نشي اوچتولی دعا کې نو اورېدونکي څنګه اوچتوي. اوس یو خطیب دی د خطبې په دوران کې دعا غواړي یا په آخره کې دعا غواړي بس دعا دې وغواړي که اشاره کول غواړي نو په څه به کوي په ګوته. کوم چې دعا اوري هغه صرف امین وایي. زموږ دا خلک ورسره هم لاسونه اوچت کړي. دلته خو خطیبان الحمدلله لاسونه نه اوچتوي خو دوی اوچتوي. دا طریقه دا نه ده صحیح. صرف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه استسقا کې ثابت دي چې کله د باران دعا به غوښته د باران دپاره نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هم لاسونه اوچتول صحابه کرامو به هم لاسونه اوچتول صرف د باران دپاره. ګورئ ښه چې کله خطیب د باران دپاره دعا غواړي نو بیا لاسونه اوچتولی شي اورېدونکي به هم لاسونه اوچتوي دې نه بغیر نه.
یو سړی به وایي چې ولې دعا ده نو خو لاسونه یې ورسره اوچت کړي کم کوپر یې وکړو. جواب: پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ډېرې دعاګانې ثابت دي چې لاسونه یې ورسره نه دي اوچت کړي. موږ به هم هغه دعاګانې کوو، لاسونه به نه اوچتو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به جومات ته ننوتو ذکر او دعا به یې کوله که نه؟ کوله به یې که نه؟ چې اوس یو سړی جومات سره ولاړ اللهم افتح لي ابواب رحمتک، صحیح کېږي غلط کړي؟ ولې غلط کړي؟ لاسونه یې اوچت کړي. نو ولې لاسونه اوچتول ناروا دي؟ پیغمبر نه دي اوچت کړي. کله چې یو سړی د قضای حاجت نه فارغ شي او راوځي د بیت الخلا نه، نو څه به وایي؟ غفرانک. غفرانک څه معنی ده؟ یا الله زما ګناهونه معاف که، یا الله ګناهونه راته وبخښه. اوس یو سړی باتروم سره ولاړ دی لاسونه اوچت کړي، صحیح ده که غلط ده؟ ولې غلط ده؟ لاسونه خو اوچت کړي نو ولې دعا نه ده؟ دعا ده خو پیغمبر نه دي اوچت کړي. دغه شان د خطبې په دوران کې دعا کوه، دعا نه ته چا منع کړی خو نه، لاسونه ورسره مه اوچتوه. دغه شان د تعزیت او د لاسنیوي مسله ده. وایي وابیان دعاګانې نه مني، نه وایي دعاګانې مني، خو چې کوم ځای کې پیغمبر دعا غوښتلې او لاس یې نه اوچت کړي هلته به دعا غواړي لاس به نه اوچتوي، او چې کوم ځای کې دعا کړي او لاس یې اوچت کړي هلته دعا غواړه او لاس اوچتوه. او عام اوقات چې کوم دي ستا مرضي ده که لاس اوچتې او که نه اوچتې، او اوچتول پکې غوره دي. خو چې کوم ځای کې د پیغمبر نه دعا ثابتوي او لاس یې ورسره نه اوچت کړي هلته بیا موږ هم لاس نه اوچتوو. یو سړی یاره دا نو دعا سره د لاس اوچتولو سره دعاګانې ښه قبلېږي او دا نو ته پیغمبر ولې په دې خبر نه پوهېده چې د پیغمبر نه مخکې کېږي؟ تاسو ټولو ته زما دا نصیحت دی، د قرآن او حدیث په مقابله کې د عقل مه استعمالوئ. عقل استعمال کوي د دې دپاره چې په قرآن او حدیث باندې پوه شي، په مقابل کې مه استعمالوه. نه اوس یو سړی وایي د مانځه نه بعد اجتماعي دعا غواړي، نو څومره خیر دی پکې. مولوي صاحب مخ را وګرځي ووایي چې یا الله ټول قوم وبخه او ټول پې امین ووایي، په دې کې څه دي؟ نو به صحیح شو. زه به د نن نه یو شپږم مونځ پکې جوړ کړم، 11 بجې به اذان کېږي راځه، څه چل دی؟ خو 11 شپږم مونځ پکې کوم، الله ته ځان نږدې کوم، څه کوپر مې وکړو، سبا له تره پسې ته پکې 9 مونځ ولګوه بل. او بل به ووایي چې د رمضان دا میاشت چې ده یو میاشت روجې دي که نه، موږ به 1.5 میاشت نیسو دې کال له. څومره به نیسو؟ 1.5 میاشت. او تا پې رد وکړو نو زه به ته جواب کوم څه کوپر یې وکړو، روجې ډېرې کړې، عبادت یې ډېر کو. که دا قسمه خبرې دې شروع کړې به دین دې ټول دړې وړې کو. دا پیغمبر ولې راغلی؟ دا پیغمبر راغلی هم دې دپاره دی چې موږ وګورو هغه ته چې هغه څنګه عبادت کړی چې هغه شان وکړو. دا نه دی چې د ځان داسې چې شریعت هر چا له اجازت ورکړی او چې ستا زړه کې څه راځي هغه بیانوه او هغه کوه، نو بیا خو بس دا دین به ټول دړې وړې شي. یو به پکې یو څه کوي او بل به پکې بل څه کوي. نو اجتماعي دعا کوي څه؟ ابوالعز یو مولا تقریر مې اورېدو وایي اجتماعي دعاګانو کې ډېر خیر راغلی دی وایي. نو اوس دې ته داسې ووایه د سهار دا سنت چې دي، سهار منزل چې موږ راشو مخکې دې سنت کوو که نه کوو؟ ښه نو څوک یو ځای کې ولاړې کوي، څوک بل ځای کې ولاړې، څوک نو سم خیال دی چې دې سهار منزل داسې وکړو دا روان سهار مونځ چې کوم دی نن جمع سره به دا سنت وکړو، اجتماعي مونځ به وکړو. سم خیال دی هر یو جدا ولاړ دی ځان له، د هغې نه ښه دا نه چې په امام پسې شاته ودرېږي ښکلی ټول یو شی وکړي. سم خیال دی اجتماعي به نه ولې غلطه پیغمبر نه ده کړې. دقې شان د اجتماعي دعا پیغمبر نه ده کړې. ورسېدی به که نه نو دا بس خبرې یادوئ دا ډېرې اهم دي، خصوصا تا ته به خلک وایي لکه دا مسلې ډېرې راځي زموږ د پښتانه دا خبرې ډېرې کوي. نه نو دعا وه، نه نو دعا وه لاس یې اوچت کړو ته پورې داسې ونښتې، نه نو اجتماعي دعا نه جدا. نو دا خبرې ورسره یادې که چې داسې نه ده چې د هر چا خپله مرضي ده څه په دین کې کوي کوه او څوک به منع کوي، نه داسې خو نه ده. بله مسله د حدیث نه دا ثابته شو، دا مخکې موږ بیان کړې ده چې دا ګوته اوچتول د تسبیح ده او د تشهد ده او د مسواک ده، دا په دعا کې مستحب طریقه ده. او د دې داسې مطلب دی لکه تا چې 2 لاسونه اوچت کړي
او په دې باندې عرب پوهیږي. زمونږ اکثرو خلکو ته دا مسله معلومه نه ده او یا مولیانو ته بیان کړې نه ده. په دې عرب ډېر ښه پوهېږي. تاسو به د عرب لیدلي د سپین ږیري چې په لاره هم رواني سبحان الله لا اله الا الله استغفر الله استغفر الله. دا ګوته به دې ځینې ولي، دا ګوته ولې نه ولي؟ څه مطلب دی دې ګوتې؟ د پیغمبر طریقه خو ده. دا جواب تاسو ځایونو کې ماله راکړو. لاسونه اوچت کړي، دا صحیح جواب دی. اوس لنډ تزام په دې خلاصوي چې د پیغمبر طریقه ده، خو ټول دین د پیغمبر طریقه ده. خو موږ حکمت یعنې ولې سړی کوشش کوي حکمت معلومو. دا خو لوی حکمت ته چې پیغمبر ویلي او صحیح شوه. خو دا ګوته ولې اوچته وي؟ دا لاس اوچته ولې شو؟ نو په دې ځان عادت کوي. دا ګوته دا چې ته اوچته کړي لکه ته چې له دواړه لاسونه دې اوچت کړي. دا دې حدیث نه ثابته شوه. وعن جابر رضي الله عن جابر رضي الله عنه لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ یو پیر منبر ته وختو. قال اجلسوا، د خلکو ته وی کینئ کینئ. ادینه دا ثابته شو چې کله امام منبر ته وختو نو بیا مونځ کولی شي. یو سړی د امام راغی، خطیب راغی، منبر ته وختو او دی ودرېدو، الله اکبر، نفل مونځ یې شروع. طریقه صحیح ده که غلطه؟ غلطه ده. ولې غلطه؟ امام راغی خطبې ته به غوږ ږدي. اوس نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وکتو دا بعض خلک لګیا دي مونځ کوي، کینئ کینئ. فسمع ذلك ابن مسعود، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، سبحان الله، هغه منزل روانو یې دروازې سره وو او د دروازې سره یې واورېدو پیغمبر وایي کینئ. فجلس على باب المسجد، د جومات د دروازې سره بیا ناست. پیغمبر ته بیداري دي شي. دې ته پکې ونکتو چې غرمه دي او دا نور دی او دا شګه ده او دا کاڼي دي. د دروازې سره هغه دا واورېدو کینئ، به دا دروازې سره ناست. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو، فرآه رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو، وی تعال یا عبد الله ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود دنده راځه تا ته نه. دا حدیث امام ابو داود راوړی. نو د حدیث نه یو دا مسله ثابته شوه لویه چې کله خطیب راغی نو بیا به مونځ نه کوي. چې خطیب راغی بیا به نه کوي. بس خلک څه چل کوي؟ زموږ د خلکو کې دا عادت شته چې کله اذان وشي خطیب به ناسي په منبر باندې او اذان وشي، اذان به ختم شي، امام به خطبه شروع کړي او دی به څه شروع کړي؟ دی به سنت شروع کړي. پیغمبر وایي کینئ کینئ. خلکو د سنت وی نو پیغمبر به وخت نه ورکولی، وخت به ورکړی وی، خاص وخت به ورکړی وی چې وایي د سنت پکې وکړي بیا به مخکې خبره کوو. نو هر ځای کې په یارانو باندې رد دی، خو چې څوک پې پوه شي هر ځای کې پې رد دی. یو ځای کې داسې حدیث نه راځي چې دا په ملګرتیا کې راشي. ځکه یو عالم خبره کوله، موږ چې کله درس وی د شیخ سره خپل مولوي صاحب سره د حدیثو د کتابونو دورې هم کولې، بیا مې ورته یو ورځ وویل، زړه مې راوپړسېدو. ما ورته وایي چې مولوي صاحب لکه دا څه قیسه ده، د حدیثونو ټول زموږ خلاف را روان دي. وی ما ته وی چې ته که څه زموږ د مشرانو نه زیات پوهېږي، کښېنه. وی په دې غلی کړم او بیا الله هغه ته هدایت وکړو، هغه عالم ته، او الله سبحانه وتعالی په حق واضح کړو. هغه وایي زه به دې کتاب ته ناست وم، چا کې چې انابت یې که نه، لکه زړه کې الله ته رجوع یریږي د الله نه. نو ما په ډډه لګولې وه چې دې کتاب ته ما غوږ ایښودی او شیخ به لګیا او د وضاحت به یې کوو یا څه، ټولې مسلې به زموږ خلاف راتلې. ما چې دا څه قیسه ده؟ کتاب صحیح بخاري دی، د الله د کتاب نه بعد مضبوط کتاب، صحیح مسلم بیا په هغې پسې غوره کتاب، او دا کتابونه 90% په موږ را لګېدلي دي. دا څه قیسه ده آخر؟ یا هغه صبر ته ونه شو راپاڅېدو چې ما ورته وویل ما ته چې کښېنه، ته د مشرانو نه ښه پوهېږي. په دې وجه غلی کړم.
خو بیا هم الله د هغه زړه ته هغه خبره هغه ور واچوله. نو زه به که سوچ وکړم د ټول حدیثونه اوس دا اوس وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي کښېنئ او چې سنت پکې ټیم وایي خو پیغمبر ویلی چې سنت وکړئ بیا به وروسته کښېنئ که نه. ټولو نه اهمه خبره دی حدیث کې څه؟ اتباع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بغیر د چون چرانه، بغیر د دې نه چې زما مذهب او ستا مذهب، بغیر د دې نه چې زما ملک او ستا ملک، بغیر د دې نه چې پښتانه او سعودیان، بغیر د دې نه چې پنجابیان او پښتانه، بغیر د دې نه چې زمونږ مولا او ستا مولا، بغیر د دې نه چې فقه مذهب او د پلانې مذهب، بغیر د دې نه چې امام شافعي او امام مالک او امام احمد بن حنبل او امام ابو حنیفه، د دې هر سنه بغیر چې د پیغمبر حدیث را ورسېدو علی العین والرأس په سر سترګو عمل به پکې. د عبدالله بن مسعود طریقه وګڼه په دروازه کې دومره تپوس هم ونه کړو د پیغمبر نه چې ګرمي ډېره ده دلته کښېنم که دننه کښېنمه او کاڼي دي په ځمکه باندې څه چل وکړمه او ولې ای د الله پیغمبره ته ماته وایي چې کښېنه نه خو چې واورېدو چې کښېنئ هغه بهر ناست پیغمبر په نظر پرېوتو د خطبې په دوران کې عبدالله وایي څه کې راځه دننه راځه تا ته خو ما نه دي ویلي. داسې د هغوی تابعداري و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري دې ته وایي دا تابعداري خو نه کوي داسې تابعداري به کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دا نه چې کوم ځای کې حدیث راشي او سل وله جوابونه ګوري او زر وله بانې ګوري نه ډایرکټ به پسې کې عمل وکړي. جمعې د منځه په دې مسایلو کې اخرنی حدیث وعن ابي هريره رضی الله عنه ابو هريره رضی الله عنه وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من ادرک من الجمعه رکعه چا چې د جمعې په ورځ په منځ کې یو رکعت راګیر کو د جمعې په منځ کې یو رکعت راګیر کو فلیصل الیها اخرى دویم دی ورسره وکړي. ولې دی ورسره دویم وکړي؟ جمعې مونځ یې راګیر کو. ومن فاتته الرکعتان او د چا نه چې دواړه رکعتونه لاړو یعنی د دویم رکعت رکوع تې لاړه فلیصلي اربعا او قال الظهر نو بیا دې څلور رکعت دې وکړي روایت کې راځي ماسپښین مونځ دې وکړي. دا روایت امام دارقطني راوړی دی سندن اگر که کمزور خو په دې معنی باندې ډېر روایت ثابت دي. بیا که مسله شو لږ ساعت مخکې ما بیان کړې وه څه مسله شو چې یو رکعت دې راګیر کو مونځ دې راګیر کو جمعې مونځ دې راګیر کو بل ورسره یو رکعت وکړه د یو رکعت نه دې کم راګیر کو ماسپښین مونځ به کې او د یو رکعت نه کم صحیح یعنی د رکوع نه لاندې چې رکوع دې راګیر کړه رکعت دې راګیر کو چې رکعت دې راګیر کو مونځ دې راګیر کو او چې رکوع دې نه لاړه اخرنی رکعت رکوع نو اولنی رکعت خو تا نه تللی او چې دویم رکوع دې نه لاړه دویم رکعت ته نه لاړ او چې دویم رکعت ته نه لاړ نو جمعې مونځ دې نه لاړ او چې جمعې مونځ دې نه لاړ نو اوس به کوم مونځ کې اوس به د ماسپښین مونځ کې پوه شوې په دې باندې که نه. د هغې نه بعد باب راوړی دی باب صلات الخوف باب په بیان د هغه مسلو کې چې هغه تعلق ساتي د صلات الخوف سره. صلات الخوف الخوف په عربي کې څه ته وایي یری ته وایي دا خو واضح ده که یری ته وایي چې کله یری د دشمن او خصوصا چې کله یره وویلی شي نو ذهن جهاد طرف ته لاړ شي. کو جهاد دوران کې مونږ څنګه به کې د یرې په حالات کې ګوره د دې نه بعدې مسله راوړې د باب صلات العیدین د اختر د منځه مسله او مخکې تېره څه راوړه د جمعې مخکې د جمعې مسله وه بیا د یرې او اوس بیا ورپسې اختر ولې دی د دې اختر او د جمعې په منځ کې راوړه د جمعې مونځ ډېر کېږي دا خو بارک الله فیک صحیح جواب شو. دی ولې د اختر نه مخکې کو بارک الله فیک
دا امت دا جهاد امت تی نو دا با جهادون دیر کئی نو اخترون خود دو رئیسی بکال کی او جهاد کی دیشی دا دوونه دیر رئیشی ہاں خود دومرم نیشی که دی لکه سمر چی دا جمعی مونزی نو دا جمعی مونزی سکو اگه مخی کو بیا صلاة الخوف او بیا دا اختر مونز شو صلاة الخوف اختلاف تی دا علماء چی اول پیر صلاة الخوف کل نازل شوید او کل شوید صحیح خبر دا مضبوطه چی صلاة الخوف اول پیر دا پا اوم کال کی مشروع شوید او شوید اوم کال دا هجری اوم کال دا هجری دا خندق و حدیبیه و دا خیبر نورستو و ذات الرقاع کی و عصفان کی روان دی انشاءاللہ دا مسئلی پا آغازی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیری منز کڑے وم کالو ها وم کال دا ہجرت یعنی کل چی دا خندق غزاوا نو پا آغا ٹیم کی دا منز لانو مشروع شے دا پا وم کال کی مشروع شے دا خندق و حدیبیہ و خیبر دا طول شیو ذکی چی ابو حریر رضی اللہ عنہ روایتون روڑی پکی و ابو حریر پا کم کال مسلمان شے خیبر غزا پا موقع باندے مسلمان شے مطلب دے چی دا غین بعد دے دا منز صلاة الخوف دا صلاة الخوف دیری طریقی را غلی دی دیری طریقی را غلی دی نو کمی طریقی چی ثابتی دی پا صحیح حدیثونو کی پا غیمن عمل روا دی او دا یری پا دوران کی منز کول و جہاد روان دی منز بکے نو دو خبرو طرف تا اشاره ده یو اهمیت تمانزه سنگه این جهاد دوران کی موز نساقی تی نن ما خام منزل زر اتلم یو افریقنده ما زر ملاو شو ده دیندار حلکتی زمون دی جماعت ترازی حلکتی انهم فتیتون آمنوا بربهم ناغه مانه تپوسو کوئی ما یو کار ځان لکتلې دیو هغه مالک راته وی چې ته به جومات ته منزلې نیسي نو ما د دې نه مخکې چې زه جواب ورکړم ما تا ورته څه وویې دومره ناشنا جواب یې ما له راکړو که نه چې زه د وسه پورې ورب الکعبه چې زه د هغه جواب ته په هغه ټیم کې خو زما په دې جسم باندې ویښته ودرېدو او دا سره دا ایمان را تازه کو کنه سم را تازه کو ما تا ته سوي وی ما ته چې دا خو زما رسول مال دی دا خو زما د مال سر دی دا چې دا لړ ختم شو ورسه جمعات کې چې ته زمانه مونږ والی چې جمعات ته منزله مزه دا خو زما رسول مال ختم شو نو چې دی سړی سره کم رسول مالی هغه تاوان کی نو دی به ګټه د کم زینه کوي ګټه خو سړی په څه باندې کوي پر رسول مال باندې کوي که نه ستا د مال چې کم سر دی بنیاد دی په هغې به ته نورې پیسې وګټې نو ما ورته چې بنیاد وبېلم نو زه به تا نه بیا نور څه وګټم د نن ماښام منزله زه راتلم او دې دروازې ته راته دغه افریقي یو ملګری ولاړو وی ما چې دا خو رسول مال دی نو بیا ما نه تپوس کوو چې لکه داسې ټیم کې او مخکې نورې خبرې وشو خاصې دې خبرې ته مې ولا سوچ را چې دا خو زما رسول مال دی نو دا یقینا رسول مال دی د جهاد په موقع باندې یو سړی مونځ نشي پرېښودی د جهاد په موقع او بعض راشي په دې سر مې بوج ووایي لکه مونځ دې ولې پرېښو بس دا ذهن مې لږ ټینشن دی وایي زما داسې ماله غوسه راشي که نه کله ناکله چې یو داسې نه وي چې د سر باندې مې بوج و کار له نه ړمه خو په سر مې بوج و مونځ مې ونه کو په سر مې بوج و درس له رانه لمه لږ د هډوکې مې داسې دړدېدو چې وایي درس له رانه لمه او یو ورځ به ویني چې د هډوکو د لاسه کار پرېږدي تبه به یي زکام به یي نزله به یي هډوکي به یې ماتېږي عمر به یې د شپېتو کال نه بری او په دې توره تیاره کې به روانې دي اړهیله او چې د مانځه شي
او د دین شي نو بیا زر باني او زر مسلې او په سر بوج دی او درله او وخت دی او پلانې ملاقات لراځي او ملګری دی او خپلوان دی او موبایل دی او دا باني به جوړېږي ټول. نو صلاة الخوف کې اهمه مسله چې هغه مخې ته یې ښوده پکار دي هغه دا ده چې د مانځه اهمیت. یعنې زم که دا مونځ چې ته کوم ځای کې ساقطېدې نو په کوم ځای کې به ساقط شوی جهاد په دوران کې. الله اکبر. یو سړی د الله د دین دپاره لګیا دی، د تورې د ګزارونو په منځ کې لګیا دی، د ټوپک او د بمونو او د ګولو په شور کې لګیا دی او وینې بهیږي او بدنونه ټوکړي ټوکړي کېږي او الله بیا وایي بیا به مونځ کوئ. بل کم وخت چې یو سړی به ما ته وښیي چې دې ټیم کې دې نه کوي، دغه ټیم کې مونځ نه ساقطېږي. صرف مونځ کله ساقط دی تپوس نه الله نه کوي چې دې عقل کار پرېښو او یا نه عقل خو دغه کې ټول رالو که نه خو دغه شی شو که نه عقل ذکر یا چې مړ شي بس. یو سړی د عقل کار پرېښو دی، بېهوشه دی یا لیونی دی یا په نشه کې دی، هېڅ پې نشته، یا د بدن د زړه ودرېدو بیا به مونځ نشته او چې دا یي مونځ پې شته. بیا جدا مسله چې په څه طریقې سره به یې کوي. موږ د منځه د مسایل چې بیانول خو هم ټول دقې دپاره هم بیان کړي دي. هر سړی به د وس مطابق به مونځ کوي. نو صلاة الخوف کې یو دا مسله. دویمه د جهاد فضیلت دی پکې. د جهاد فضیلت پکې څنګه ثابت شو؟ څوک ما په دې پوه؟ بارک الله فیکما. تاسو دواړو ته الله علم نافع نصیب کړي. یعنی د جهاد دپاره رب العالمین په منځ کې تخفیف راوستو خو جهاد کې کمی رانه دی. جهاد پاتې شو. جهاد به یي جهاد به کوي د دشمن سره. صحیح ده مونځ لږ کم کوي. یعنی مونځ د اسلام څومره عظیم رکن دی. مونځ اوچت رکن دی که جهاد؟ مونځ اوچت دی او هغه مونځ چې هغه د جهاد نه اوچت رکن دی په هغې کې تخفیف راغی، په هغې کې کمی راغی خو دلیل دی د جهاد په اهمیت باندې او دلیل دی د جهاد په افضلیت باندې. پوه شوی په دې مسله؟ یو حدیث او په دې باب کې ووایو ځکه چې وخت لږ دی. ما دا خبره تاسو ته وکړه چې د یېرې د منځه طریقې څه دي؟ ډېرو طریقو سره دا مونځ ثابت دی. قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی دې منځه ته اشاره کړې ده په کوم صورت کې؟ سورة النساء کې وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. نو د دې منځه تذکره د صلاة الخوف تذکره په قرآن کې هم شته او په حدیثونو کې هم شته. څومره طریقې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابتې دي او په صحیح حدیثونو کې راغلي په هغې باندې دې کول روا دي. یو حدیث ووایو او باقي مسلې روان درس ته پرېږدو. الفصل الأول کې اولنی حدیث دی عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. ګوره سالم ابن عبد الله بن عمر هغه وایي ما د خپل پلار نه دا روایت اورېدلی. پلار یې څوک دی؟ عبد الله بن عمر رضی الله عنهما. او خاندان دې سې مزه کوي. نیکه صحابي د عمر بن الخطاب او پلار صحابي د عبد الله بن عمر او سالم لوی فقيه امام دی. پلار او نیکه او زوی او نوسې او کړوسې او ټول علما دې سې خاندان مزه کوي او دې سې اهل مزه کوي. نو دوی چې ما د خپل پلار نه دا خبره اورېدلې ده وایي چې غزوت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل نجد. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو پیر غزا له تلم د نجد طرف ته. نجد علاقه نجد ګوره دو دي. یو نجد دا دی بل نجد کوم ځای کې دی؟ عراق کې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اشاره کړې ده وي فتنې به د هغه ځای نه راوځي. اشاره وکړه مشرق ته. بعض وی پیغمبر ویلی دی چې د دې علاقې نه به فتنې راوځي.
سعودي عرب خو حدیث کې راغلی هلته اشاره مشرق ته شوې ده پیغمبر اشاره کړې ده مشرق ته عراق طرف ته هلته هم نجد دی او نجد تاریخ راوالی دا خو عوام غریبانان د تاریخ نه څه خبرې دي عوام غریبانان خو صرف دې ته ګوري که سعودي ورسره ظلم زیاتی وکړو یو ټول حدیثونه چې څومره د ظالمانو دي هغه په سعودیانو پیټ کړي او دې په خپله که ډاکې اچوي که غلا کوي که د خلکو مال په دروغو خوري که دوکې کوي که هر څه کوي دله جایز دي دی به هر څه کوي خو که عربی معمولي خو دې خوښ نو بیا د ظالمان دي او د هر څه نه عدل و انصاف په هر ټیم کې کوي نو نجد مراد دا نجد دی حدیث کې بعض علماء وی دا هغه غذا یادی ذات الرقاع غذا چې پای کې دا موز شی او ذات الرقاع وته بدی وي من خو سیرت کې ذکر کړی ذات الرقاع وته بدی وي چې صحابه کرامو سره سورلي لګي وي او خپوته پیاده سفرونه ډیر کړي نو دا پیزارونه او موزي د اشلیدلې وي نو به د خپونه چیرلې تاو کړي او بعض وی چې را جنډه د هغوی د ټوټو نه جوړه شوې وه د ټوټو نه جنډه جوړه کړې وه ځکه دې ته ذات الرقاع ویله کېږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دغه طرف ته وی غزا تللی و قبله نجد طرف ته دشمن سره وی موږ هلته مخامخ شیو او د حدیث کې مسلې ډېرې دي نو پرېویدو په دې ځای باندې وخت لږ دی او بیا خبره ډېره اوږدېږي نو په دې باندې به اکتفا وکړو چې ستاسو ذهن کې چې موږ باب صلات الخوف شروع کړو او روایت ته چا دی د سالم چې زوی د عبدالله بن عمر دی هغه د خپل پلار نه خبر را نقل کوي وایي چې موږ د نجد طرف ته تللي وو هلته غزا له تللي وو هلته دشمن سره موږ میلاو شو په څه طریقه باندې دوی لمونځ کړی دا به انشاءالله پر روان درس کې بیانو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی دې څنګه چې په دې دنیا کې موږ له توفیق را کړی دی پیغمبر د حدیثونو د ویلو نه الله دې اوس موږ په جنت کې یو ځای کړي بعضو سلفونه دا نقل دي چې چا به ورته وي راځئ ځو چکر له یا راځئ چې ځو بهر ته وځو نو هغه ورته وي زه وخت تېرومه د صحابه کرامو سره او چې ته لیونی صحابه کرام خو مړه شوي دي پخوا ته څنګه وخت تېروې نو ورته وي زه د هغوی د روایتونو سره ناست یم د هغوی د حدیثونو سره نو دا په اصل کې وخت تېرول دي د پیغمبر سره دا په اصل کې وخت تېرول دي صحابه کرامو سره ډېر خوش قسمته خلک یو موږ الحمدلله چې الله موږ ته دا نعمت نصیب کړی نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او دا نعمت دی الله سبحانه وتعالی زموږ نه نه اخلي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد